دا الله د نوم نه ارس قربات د مارونو ارس قربات مونږ ته چې غوالي شي د الله په نوم مونږ سر ښکته کړو د الله نوم هی هی دا مونږ سره چې څه دي دا د الله د طرف نه دی د عزت مال دولت جامه بچي قسم په خدای د الله را طرف نه دی چې ونه غواړي سپنې چې ونه غواړي اوس پر سترګې ړندې وي چې ونه غواړي اوس پر خوله کږۍ پالج به والې لاړې به ترې بېږي چې ونه غواړي اوس په دې لاسونه شلي اوس په دې خپې شلي په خدای که په دې لاس باندې خولې ته څه شی ور دننه کړي چې ونه غواړي اوس به د نموتیا دې بېږي بل به دې پاکوي دا هر څه نومیاتونه چې څومره دي ما بکم من نعمت فمن الله دا ټول د الله د طرف نه د الله د نوم نه هر څه قربان زمارو هر څه قربان نو مهرباني وکړئ بسخه کوله غوټې مه ورکوئ که زکات در باندې فرضي ګورې پام کوئ چې هغې نه انکار ونه کړئ دا مه وایئ چې زما مال به کم شي کم دي شي نه کمیږي کم دي شي مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء زکات هم د خدای لار کې ورکول دي صدقه جومات مدرسه غریب دا ټول د خدای لار ورکوه یو په 200 چنده به خدای درکوي بلکې د هغې نه زیات به در خدای درکوي وکړه تجربه ده درې نه کړې زه به ما ته بیا راشه خو یاره د الله د پنو د الله د رضا دپاره په داسې طریقه رسول الله مبارک وی بهتره صدقه دا ده چې د دې یو لاس باندې خي ورکوي چې دا قسم ته خبر نشي ریاکاري نه پټه ورکوه الله به بدل درکوي دنیا کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي او چې څوک صدقه ورکوي ګوره ما درته مخکې ووی نو د رزق به فراخی دویمه وره چې څوک صدقه ورکوي عمر به زیات یو صله رحمې والا عمر زیاتېږي یو صدقې والا او چې راغلی عذابي الصدقه تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار وی اور باندې چې اوبه په اوبو اور واچ په اور باندې اوبه واچې ختمېږي دغه رنګې صدقې سره د خدای غضب او قهر ختمېږي پخوا چې به یاره دلته څه مسله به وه په کور کې نو زر به د خلکو ملایان طالبان راوستل الشا به ختم خیرات پې نغدې به هم خلکو له ورکړه الله به مصیبت ختم کړه اوس خو ټیک د مولا طالب راوستو ضرورت نشته شکر دی هر کور کې حافظ د کني نو په خپل هم خلک تلاوت کولی شي صدقه خو کوئ که نه خدای هم نیکبختیان مصیبت په خپله ختمي او که د مخکې نه صدقه